Assalamu alaikum. Welcome back to this new lecture. The lecture ki ba 1.5 chapter number first, the biology class 9, the five kingdoms topic chicken da discuss ki five kingdoms دي سره Munera, Protesta, Panjai, Plantia, Animalia. د دې ټولو به چې دی مو مین خصوصیت چې دی هغه سمپلی چې دی ډسکس کوو چې په اسانه طریقه باندې چې تاسو ته هغه بیا لایف ټایم یاد اوله خو هیستوري په باره کې لږ خبره کول پکار ده چې دا فایو کینګډمز جوړ شوي څنګه دی نو په دنیا کې 8 بلین سپیشي چې دی ریسنټلی پریزنټلی ډسکور او کنټینیوسلی نیو ونس چې هغه ډسکور کیږي معلومیږي نو چې نیو ونس ډسکور شي هغه په کم کینګډم کې اچول دي په کم ګروپ کې اچول دي نو د دې شاته غټه هیستوري ده مخکې ارسټوټل او نور داسې ریسرچر هغوی دا لیوینګ ارګانیزم کلاسیفای کړي وو په هوایي ځناور باندې مطلب هوایي جاندار شو د اوبو جاندار شو ځمکې جاندار شو په داسې قسمه کلاسیفیکیشن یې وکړی خو بیا دا وخت سره سره چې چینجز راتل رابرټ وایټ یو باټنیسټ دی چې هغه یو فایو کینګډم کلاسیفیکیشن سیسټم پروپوز کړو 1969 او هغه جاندار کلاسیفای کو په سیل سټرکچر بیس باندې په ټلس ارګنایزیشن باندې په موډ اف نیوټریشن باندې ریپروډکشن باندې پالوجینیټک ریلیشنشپ باندې ښه نو اولنی کینګډم زموږ سره دی کینګډم مونیرا کینګډم مونیرا ته موږ کینګډم پروکریاټس هم وایو پروکریاټس مطلب چې پری اف نیوکلیس مطلب دا داسې جاندار دی چې په دې کې سیل کې به نیوکلیس نه دا پروکریاټس دي زموږ سره ټول او دا داسې جاندار دی چې دا هر قسم هیبیټیټ کې پاتې کېدی شي دا د یخ نه یخ ځای انټارکټیکا کې هم پاتې کېدی شي د ګرم نه ګرم ځای ډیزرټس کې هم پاتې کېدی شي او په اوبو کې هم پاتې کېدی شي او په وچه هم پاتې کېدی شي او دا به سنګل کال ارګانیزم وي مطلب یونیسیلولر وي او د دې سیل وال به د امینو اسید او د پولیسیکرایډز نه جوړ او د موډ اف نیوټریشن چې دا به اټوټراپ ومي هیټروټراپ اټوټراپ وایي چې خپل خوراک خپله تیاروي هیټروټراپیک هغه جاندار ته وایي چې خپل خوراک د بل نه حاصلوي فار ایگزامپل بکټیریا د مونیرا چې کوم ایگزامپل دي مختلف قسمه بکټیریاز دي چې بکټیریا په څلور قسمه کیټګري کې ډیوایډ شوي کوکای بیسیلای سپیریلیا کوکای چې داسې بکټیریا ده چې هغه ګول شیپ راوند شیپ کې بیسیلس چې راډ شیپ کې لکه دا چې ده او سپیریلیا چې دا داسې قسمه بکټیریا ده چې دې سره شاته د فلاجیلای سیلیای د موومنټ ویبریو چې هغه تھریډ لایک سټرکچر د تار په شکل کینګډم پروټسټا چې دی دا به هم یوکریاټس مطلب په دې کې به دننه نیوکلیس سي سیل کې به نیوکلیس سي دا به یونیسیلولري مطلب سنګل کار ارګانیزمز دی او د دې سره به سیلیا فلاجیلا دا به ورسره او دا به د دې په موومنټ کې هیلپ وکړي دا به اټوټراپیک هم کېدی شي هیټروټراپیک هم کېدی شي مطلب سب پروټسټا کوم لیوینګ ارګانیزم چې هغه اټوټراپس دي سره هیټروټراپس دي د دې نیوکلیر ممبرین شته مطلب نیوکلیس چې په دې لیوینګ ارګانیزم کې دی د هغې سره به ډېر چاپېره نیوکلیر ممبرین او سیل وال به پکې هم وي او بل دا دی به ریپروډکشن په سیکسوال طریقه باندې کوي مطلب میل فیمیل به راوځي کېږي سیل فیوژن به کوي زایګوټ به جوړوي سیکسوال ریپروډکشن به کوي او داسې قسمه کینګډم پروټسټا چې دی ستا فردر ډیوایډ شوې ده رایزوفایټس ته لینوفلیجیلیټس ته یوکلینایټس ته سلایم مولډز ته انفروټوزوان دا قسمه سب کیټګریز دي د پروټسټ بیا ورپسې زموږ سره بل کینګډم دی پنجای دا به هم زموږ سره یوکریاټس مطلب چې په دې کې به نیوکلیس وي او د دې سیل وال به جوړي د کایټین او د پولیسیکرایډز بل ډیفرنس پکې دا دی چې د دې کې به هم نیوکلیر ممبرین او هیټروټراپیک ارګانیزم وي مطلب چې خپل خوراک به د بل نه حاصلوي او
دا parasitic هم کېدای شي مطلب نقصان رسولی شي بل جهات او سپروفایټس هم کېدای شي سپروفایټس مطلب چې دا ډیکمپوزیشن کې هیلپ وکړي مطلب چې کوم ډیډ organic matters دی هغه څه کې ډیکمپوز او بل دا چې د کلاسیفای شوي څه سمبیوټس کې دي سمبیوټس مطلب سمبیوسس باندې د خپل ژوند تېروي مطلب چې جیو او جیو موږ اوسېږه چې موږ اوسېږه په دې کې داسې پنجای شته چې هغه یو داسې جاندار سره اوسي چې هغه غټ پلانټس هغه ته موږ څه وایو مایکوزیا او پنجای سپیشي چې دی هغه سره سلینډریکل هایپ وایي چې دی تھریډ لایک شیپ تھریډ لایک کنسټرکشن چې مایسیلیم از web of hyper mycelium چې دی دا web of hyper مطلب داسې خور شوی د زیرو په شان دي خاصم hyper چې دی هغه unbroken tubes په شان دي and multinucleated cytoplasm او ډیر زیات نیوکلیس پکې ښه بیا پلانټیا کینګډم پلانټیا چې دی دا د ټول نه اولنۍ خبره چې دا به یوکریاټس وي په دې کې به کلوروپلاست کلوروپلاست پکې ولې ځکه چې دا آټوټراپس دي د کلوروپلاست په ذریعه باندې د خپل خوراک دی نو کلوروپلاست آټوټراپ ارګانیزم شو بل د دې سیل وال به د سیلولوز نه وي سیلولوز سپیلینګ به غلط لیکلی دی سوري فار دیټ خو او نیوکلیر ممبرین به هم دا ملټي سیلولر دي په دې کې ځینې جاندار چې د سپورس په ذریعه باندې ریپروډکشن کوي gametes formation په دې کې two different life phases کې دي دا چې د kingdom animalia چې eukaryotes دي eukaryotes مطلب چې نیوکلیس پکې شته خو سیل وال پکې نشته او دا به heterotrophic مطلب چې دی به د خپل خوراک بل نه حاصلوي او ډیر زیات سپیشیز چې دی هغه rapid locomotion مطلب موومنټ کولی شي د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي او د هر یو جاندار به خپل قسم هیبیټیټ وي او دا به په سیکشوال طریقه باندې به خپل ریپروډکشن کوي مطلب میل فیمیل به رایوځای کېږي هغه به زایګوټ جوړوي د هغې نه پس به چې دی بیبي فارمیشن ښه او که ستاسو څه قسمه سوال یا ډسکشن دي ما ته په دې ایمیل ایډرس باندې میل کولی شئ کوېسچنز په کمنټس کې هم ویلی شئ او په ډسکرپشن کې زما د واتساپ یو ګروپ دی په هغې کې موږ اوپن ډسکشن کوو ټاپک ریلیټډ خبرې کوو هغه ګروپ ورسره تاسو هم جوین کولی شئ تھینکس فار واچینګ او د را روان ټاپک لپاره بیا خو